نبوي سیرت دویمه برخه. دلته ستا کور و دلته روشي او پیدا شوي دلته خو زړه مې وایي چې اوس هم دلته یې جانانه دلته اوس هم د تا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانه نبوي سیرت. راځئ چې د روژې په دې سپېڅلې میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت خپل زړه منور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه ونستعينه في أمور ديننا ودنيانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتشرح الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وسفية وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. د نبوي سیرت د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحال لره. دا زه محسن احسان مې یو ځل بیا د نبوي سیرت د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو په تیره برخه کې بحث دا ځای ته رسېدلی و چې دغه د بحیرا قصه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د علامو څخه یوه لویه او روښانه علامه ده، او همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت یو بل علامت دا ده چې هغه به نن واورو. هغه دا چې ځینې وختونه به مکې مکرمې ته ځینې خلک راتلل چې دغه خلکو ته اهل الفراسه ویل کېده، او دغه خلکو یو علم حاصل کړی و چې هغه علم ته هم علم فراسه ویل کیږي. دغه علم عالمان چې به یو چاته وکتل د هغه علم په واسطه به د هغه نفر د مستقبل یا راتلونکي ژوند ځینې حالات ورته بیانول، او دغه حالات به تر ډیرې اندازې صحیح او رښتیا راوتل. ځکه دا علم دی چې د هغه تعلیم کیږي او عیب او غیب ویل نه دی. حتی امام شافعي رحمه الله هم 15 کاله د دې علم تعلیم کړی دی، او دغه علم ته زموږ او ستاسې په اصلاح کې د قیافه شناسۍ یا قیافې پېژندلو علم ویل کیږي. نو دغه اهل الفراسه دغه علم درلودی، او دوی به چې هر ځای ته ولاړل خلکو به خپل هلکان ورته راوستل چې د هغوی د ژوند راتلونکي حالات ورته ووایي. لکه زموږ په وطن کې پالبینان چې د خلکو پال به یې کتئ، که څه هم هغه فعال کتونکي بې علمه او ناپوه خلک وو. فقط د پیسو د ګټلو دپاره یې خلک په بې ځایه او بې معنا خبرو خطا ایستل. نو یو وخت د دغه اهل الفراسه څخه یو نفر مکې مکرمې ته راغلی، او خلکو خپل هلکان ورته راوستل چې د ژوند راتلونکي حالات یې ورته وایي. په دې جمله کې ابو طالب هم خپل وراره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راوستی، او دغه واقعه هم هغه د شام تر سفر وروسته وه. محمد صلی الله علیه وسلم یې ورته راوستی او د هلکانو په قطار کې د ده مخې ته کښېنوه. دغه د علم فراسه عالم تر اوسه د هلکانو په لیدلو او کتلو شروع نه ده کړې، خو محمد صلی الله علیه وسلم ته په ډیر ځیر او دقت سره ګوري، او دغه کتل هم غیر عادي او غیر طبیعي وه. مخ ته یې ګوري، لوړ ورته ګوري، کښته ورته ګوري. دغه کتل یې ډیر شدید او حیرانوونکی وه. حتی ابو طالب دغه کتلو څخه وبېرېدی. بیا نو سړی له یوه طرفه د هلکانو په کتلو شروع وکړه، په خپل کار مشغول سو. په دغه وخت کې ابو طالب محمد صلی الله علیه وسلم تر لاس ونیوی، له دغه منځ څخه یې ویستی او ګوښه یې کړی. سړي چې د نورو هلکانو د لیدلو او کتلو څخه فارغ سو، هر څه چې ګوري محمد صلی الله علیه وسلم نسته. نو وویل څه سو هغه ځوان چې دغه اوس زما مخې ته ناست و؟ چا جواب نه ورکاوه. سړي په لوړ اواز نارې کړې، څه سو هغه هلک چې زما مخې ته ناست و او رایې ولي په والله هغه لره شان او شوکت درجه او عظمت سته. ابو طالب خو د مخه را بیرېدلی و. محمد صلی الله علیه وسلم یې نه راوستی
دا هم د محمد صلی الله علیه وسلم د لوړې درجې او عالی مقام یوه نښه او علامه وه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر نبوت او رسالت د مخه د ځوانۍ په وخت او موده کې د الله جل جلاله په ساتنه د هر شر او هر ناوړه کار څخه ساتل سوی وو. یوازې دا نه چې د شرک د بتانو د عبادت او ګڼو عبادت څخه ساتل سوی وو، بلکې د هر هغه عادي او کوچني شیانو څخه چې فقط یوه اخلاقي کمزوري به پکې موجوده وه یا به هغه کار د انساني فطرت څخه مخالف وو، د هغه ټولو څخه رب جل جلاله ساتلی وو. هغه کارونه چې په اهل مکه کې هیڅ عیب نه بلل کېده او د ژوند عادي کارونه وو، بیا هم الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه وسلم د هغو کارو څخه ساتلی وو چې د هغې جملې څخه به څو شیان درته بیان سي. اول، رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله د فسق او فجور ځای ته نه دی حاضر سوی. د رقص او غنا، موسیقي او عیاشي مجلس ته هیڅ کله نه دی ورغلی. یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د د چوپاني ملګري تر مکې مکرمې د باندې پسونه پیول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لرې څخه د واده ساز اواز واورېدی او په ټول عمر یې دغسې محفل نو لیدلی. نو یې هغه خپل ملګري ته ویل ما تر اوسه واده نه دی لیدلی، نو نن شپه به ته زما پسونه ګوره او زه به ولاړ سم چې دغه واده ووینم. هغه وویل ښه دی. ملګري د پسو سره پاتې سو او محمد صلی الله علیه وسلم ورهي سو چې واده او د هغه ساز وویني. خو چې کله په دغه مجلس کې کښېنستی سمدستي خوب پر غالبه سو او بیده سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل شي نه کم راویښ مګر د لمر حرارت او ګرمۍ. سهار لمر راختلی راویښ سوم او ټول خلک تللي وه. د دغه واده یې هیڅ ونه لیدل. بله ورځ بیا واده دی. بیا یې هغه خپل ملګري ته وویل چې هغه شپه خو ما هیڅ ونه لیدل او نه مې واورېدل، ځکه بیده سوم، نن به ولاړ سم او ته زما پسه نه ګوره. هغه وویل ښه دی ولاړ سه. بیا چې راغلی د اول کښېنستلو سره خوب پر غالبه سو او بیده سو. سهار د لمر تر راختلو وروسته راویښ سو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه سو چې دغه ودونه او مجلسونه زما دپاره نه دی، ځکه هلته د فسق او فساد کارونه کېدل. خو د ډېر افسوس ځای دی چې تر نن ورځې پورې په ودو او شادیو کې د دغه فسق او فساد کارونه دوام لري. فلمونه او عکسونه، ساز او رقص، اسراف او سیالي، لس کالي او کفري موډونه دغه حرام کارونه د ودو شرطونه ګرځېدلي دي. نوی کور او نوی فامیل جوړیږي خو متاسفانه اساس او بنسټ په ګناه او د الله جل جلاله په نافرمانۍ یوښول کیږي. او بیا وایي اولاد مثالي او زما په خوله نه دی، د ښځې سره مې ژوند تریختی، پوروړی او دربدره یم، په ژوند کې مې خوشحالي نسته. وروره دا ته یې چې دغه ژوند دی د ځان دپاره خوښ او اختیار کړی دی. دا ستا د هغو ګناهونو او نافرمانیو نتیجه ده چې د دغه کور د جوړولو په شروع کې دي کولې. ته یې نه وینې کله چې آدم علیه السلام د هغه منع سوي ونې څخه څو خواړه وخوړل څه ورته پېښ سوه؟ د جنت څخه وایستل سو، د خپلې زوجې څخه په کلو جلا سو. دا فقط یوه کوچنۍ نافرماني وه او موږ په یوه واده کې 100 نافرمانۍ کوو. نن ورځ خلک د وادو د نیک او مبارک نامه څخه بده استفاده کوي او د ګناهونو او ناجایزه کارونو وسیله یې ګرځوي. هر هغه واده چې په هغه کې حرام کارونه ونسي واده یې نه بولي. هو مسلمانان د روا او جایزه خوشحالیو څخه نه دي معنا په واده کې د نکاح د اعلانولو دپاره نجونو ته دا روا ده چې څه وخت درې وټکوي، نه داسې لکه موږ په هفتو مو سازونه او رقصونه شپه تر سهاره دوام لري. په واده کې خوشحالي مطلوب او جایز ده. زموږ دین د غم او مصیبت دین نه دی، مګر هغه حرام مظاهر او مناظر، دغه لس کالي او ببر سرونه، هغه ساز او رقصونه، بلکې ټول هغه کارونه او عملونه چې د فسق او فساد، د اسراف او سیالي څخه خالي نه دي باید پرېږدو. راځو خپلې خبرې ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه مجالس څخه په الهي ساتنه سره وساتل سو. دوهم، د هغو کارونو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې ساتل سوي دي، یو بل بد عادت و چې د اهل مکې او مشرکانو په رواج او اصلاح کې عادي او معمولي کار و چې هغه د عورت لسوالي و. که به یو سړی لس پس ګرځېدی هم پروا نه کول. او د دغه عادت د رواجونو دپاره څو سببونه موجود. یو دا چې په پخوا کې د قریشو له طرفه ځینې امرونه صادر سوي چې خلک د هغو اوامرو په عملي کولو مکلف وو. چې یو د هغو اوامرو څخه دا و چې پر کعبه شریفه څوک په خپلو کالو کې طواف نسي کولی، ځکه په هغو کالو کې ګناهونه کړي دي. نو د قریشو یو خاص قسم کالي وه چې خلکو به هغه کالي د قریشو څخه رانیول او بیا به یې په هغو کالو کې طواف کوه. طبعا د دې کار کې د قریشو دپاره اقتصادي او تجارتي ګټه وه چې قریشو خپل مال خرڅاوه. نو کوم څوک چې به د مکې مکرمې د باندې څخه راغلي او هغه د قریشو کالي به نو ورسره نو رانیولو ته به یې مجبور و او یا به یې د هغه قریشو په کالو کې پر کعبه
شریف طواف کوه. خو هغه څوک چې د کالو د رانیول دپاره به یې پیسې نه درلودې لس طواف به یې کوه. په دې لسوالي کې نارینه او ښځو فرق نه درلودی، خو صرف ښځو به د شپې طواف کوه. د ډیر جهالت څخه د حیوانیت درجې ته رسېدلي وه. د لسوالي دپاره بل سبب دا و چې د جزیرة العرب خلک عموما ټول غریبان وو، هر چا پوره کالي نه درلوده. نو په مکه مکرمه او عربو کې د عورت لسوالي یو عادي او طبیعي کار ګرځېدلی و. خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله نه لس طواف کړی دی او نه لس ګرځېدلی دی. الله جل جلاله له دغه بېستري ساتلی و. په عربو کې دغه لسوالي او بېستري د هجرت تر 9 کاله پورې دوام درلودی، تر څو چې مکه مکرمه فتح شوه او تر حجة الوداع یو کال د مخه د حج په موسم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته مکې مکرمې ته د حج د ادا کولو دپاره او د حج امر ولېږئ او ورته ویې فرمیل خلک خبر کړه چې تر نن ورځې وروسته به هیڅوک لس طواف نه کوي، څرنګه چې د ټول بدن لسول په مکه مکرمه کې یو عادي او طبیعي کار و او هیڅ عیب نه بلل کېدی. نو کله چې به خلکو کارونه کول، خاصتا صدرانه او مشکل کارونه لکه ځینې د خټو او بنا کارونه یا د ډبرو نقلول، نو به یې ځانونه لسول، بلکل به یې کالي وکشل او کار به یې کوه. یو خو به د ګرمۍ تاثیر څه لږ سو او بل به یې کالي نه سیرېدل او د دوی لباس یا کالي څه شو، فقط یو د اوږو پټو چې د کمیس کار یې ځینې اخیستی او بل لنګ چې لاندې بدن به یې پټاوه. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره کار کوه او د یو ځای څخه یې بل ځای ته ډبرې نقلولې. ویل کېږي چې دغه کار د کعبې شریفې د بنا او جوړولو کار و او د کار ټولو ملګرو یې ځانونه لس کړي وو، ځکه دوی کالي لږ درلودل. نو کله به یې چې ډبرې نقلولې، لنګ به یې خلاص کړی او هغه به یې پر اوږه کښېښوه او ډبره به یې پر هغه لنګ کښېښول چې په دغه ډول سر به یې اوږه د زخمي کېدلو څخه وساتل شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دغه خپلو ملګرو سره ډبرې نقلولې، خو هغه ډبره به یې پر لسه اوږه ایښول، ځکه ځان یې نه و لوس کړی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکاګانو څخه یوه اکا ورته ویل ای وراره، که دغه لنګ خلاص کړې او پر اوږه یې کښېږدې د دغو ډبرو له ازاره به دې وساتي. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لنګ د خلاصولو اراده وکړه، یو دم بېهوشي پر راغله او سترګې اسمان ته شخې پاتې سوې. نو کار او د لنګ خلاصول دواړه پاتې سوه. د الله جل جلاله په ساتنه پټ او مستوره پاتې سو. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت نه دی لس سوی، که څه هم یوازې په مکه مکرمه کې نه بلکې په ټول جزیرة العرب کې د ځان لسول عادي او طبیعي کار و. دریم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله جل جلاله له طرفه ډیر لوی ادب ورکول سوی دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوچنی او د ابو طالب په کور کې و، ابو طالب ډیر غریب او عیالدار و، نو کله چې به خواړه راوړل سوه، خواړه به لږ او خوړونکي به ډیر و. د ابو طالب لس اولادونه وه، نو څه به پیښېدل؟ معلومه خبره ده چې پر خوړو به چور او حملې سوې. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه نورو هلکانو پر ډول نه پر خوړو چور جوړاوه او نه یې حملې وهلې. په انتظار به ناست و. کله به چې د ابوطالب عیال او اولادونه د ډوډۍ خوړلو څخه فارغه سوه، محمد صلی الله علیه وسلم به وکتل که به کوم شی پاتې و هغه به یې وخوړئ او که به نه و پاتې دغسې وږي به ګرځېدئ او داسې ډېر پیښېدل چې څو ورځې به وږي ګرځېدئ، ځکه اصلا د هغو څخه شی نه پاتې کېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خپلو ښو اخلاقو په سبب که څه هم وږي و، خو د نورو هلکانو پر ډول یې پر خوړو او ډوډۍ نه چور جوړاوه او نه یې حملې وهلې. څو یوه ورځ په خپل ابوطالب دغه حالت ته متوجه سو چې دغه نور هلکان خواړه ځینې خلاصوي او محمد صلی الله علیه وسلم ته شی نه پاتې کېږي. نو خپله کورنۍ امر کړه چې محمد صلی الله علیه وسلم ته خواړه جلا ورکوي، ځکه دی صلی الله علیه وسلم د نور هلکانو پر قسم پر ډوډۍ تلوار نه کوي او وږي پاتې کېږي، چې دا کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ادب څخه و. څلورم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو څخه یو هم رښتیا ویل و. په ټول عمر یې هیڅ خلاف یا د حقیقت څخه مخالفه خبره نه ده کړې. که څه هم د کوچنیوالي او وړکتوب په حالت کې و، دا هم هغه ادب دی چې د الله جل جلاله له طرفه ورکول سوی و. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 15 یا په بل روایت 10 کلو ته ورسېدی، د فجار جنگ پیښ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړي. د جنگ فجار یا حرب الفجار بیان خو مخکې درته کړی دی چې حرب الفجار هغه جنگ ته ویل کېږي کوم چې په حرامو میاشتو کې پیښ سي، او حرام میاشتې څلور دی، رجب چې دا یوازې میاشت ده او نورې درې میاشتې چې سره پسې دي چې هغه ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دي. نو د ابراهیم علیه السلام په دین کې په دغو څلورو میاشتو کې جنگ شروع کول او تجاوز کول حرام او ناروا و، خو د خپل ځان څخه دفاع کول جایز او روا و. څرنګه چې د حوازن قبیلې په دغه حرامو میاشتو کې پر قریش حمله وکړه، نو قریشو ته دا جایزه او روا و چې د ځان دفاع وکړي. په دغه جنگ کې چې حرب الفجار ورته ویل کېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې کورنۍ او اکاګانو په ملګرتیا د مکې مکرمې څخه دفاع کول، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما د فجار په ورځ خپلو اکاګانو ته
باندې غشي ورکول او څوک وایي د فجار په ورځ د خپلو اکاګانو څخه غشي ګرځول او هغو جنګ کاوه. څرنګه چې دغه جنګ د ډېرې مودې دپاره و نو په دغه جنګ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنګ کولو طریقه هم زده کړه ځکه جنګ یې ولیدی او اشتراک یا ګډون یې هم پکښې وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حلف الفضول کې ګډون او اشتراک کړی دی. حلف الفضول یعنی د مظلوم د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم. د حلف الفضول جوړېدل یوه کیسه لري، هغه دا چې د اهل یمن څخه یو نفر مکې مکرمې ته د تجارت دپاره څه مال راوړی و. دغه مال یې پر عاص بن وائل په پور خرڅ کړ. عاص بن وائل د مشهور صحابي عمرو بن العاص پلار دی او عاص بن وائل د مکې مکرمې او قریشو د سردارانو څخه دی. عاص دغه یمني څخه مال د پور پر قسم اخیستی و او پیسې یې نه وې ورکړي. کله چې یمني وغوښته چې خپل وطن ته لاړ سي نو عاص ته ورغلی چې زما پیسې راکړه، غواړم چې خپل وطن ته لاړ سم. مګر عاص بن وائل د سبا او بل سبا وعده ورکوي او معطله کوي یې. څو د یمني صبر پای ته ورسېدی او د اخر وار دپاره عاص ته ورغلی، پیسې مې راکوي که یا؟ عاص وویل یا ورځه هر څه چې دي په وسه پوره وي هغه وکړه. زموږ د وطن ځینې کسان هم داسې وي چې د غریبانو حق نه ورکوي. موږ مخکې ویلي وه چې هلته د ځنګله قانون و، هر زورور به کمزوري خوړی. اوس هم عاص ظلم کوي. یمني مسافر او بیچاره دی، نه یې قوم شته نه قبیله، څوک نه لري چې د ده مرسته وکړي. اوس په حیرت کې دی چې څه وکړي. اخر هغه دارالندوه ته ورغلی کوم چې د قریشو د ټولونو ځای و. هلته قریش سره راټول و او یمني په شعر او بیتو سره له ظلم څخه شکایت شروع کړي، خاصتا د قریشو له ظلمه. او ویل یې که تاسې په دغه ظلم خوله پټه کړي نو تاسې هم د ده ملګري یاست او په الله سره قسم چې په ټولو عربو کې به ستاسې نوم در بد کړم. څرنګه چې د قریشو نور مشران په دې کار نه ورځي ځکه دوی د مکې مکرمې او قریشو مشران دي او د عربو سرداران دي، او که د دوی له ظلمه خلک شکایت وکړي دا د دوی دپاره شرم او پیغور دی او په عربو کې د دوی نوم بدیږي. نو د قریشو څو نفر سره یو ځای سوه او پر دې عهد او قسم وکړي چې د هر مظلوم مرسته به کوو او د ظلم څخه به حق ور اخلو که څه هم دغه ظالم هر څوک وي. دغه کار په اول کې درو نفرو شروع کړي چې د هر یوه نوم فضل و، نو ځکه دغه قسم ته حلف الفضول ویل کیږي. او څوک بیا وایي چې دغه قسم ته په دې سبب حلف الفضول ویل کیږي چې فضول په عربي کې حقوقو ته وایي. نو حلف الفضول یعنی د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم، د مظلوم او د هغه د حقوقو دفاع دپاره قسم. نو دغه درو نفرو په الله سره قسم یاد کړي چې هر مظلوم چې په مکه مکرمه کې وي که د اهل مکې څخه وي یا د بل ځای څخه د هغه دفاع به کوو او د ظالم څخه به حق ور اخلو که څه هم دغه دفاع زموږ په وینو او زموږ په مرګ سره وي. خو د مظلوم حق به د تورې په زور ورته راګرځوو او بیا اهل مکه سره یو ځای کړل. ویې ویل څوک چې زموږ سره په دې قسم کې ملګري کیږي، د مکې مکرمې ډېر خلک د دوی سره په دغه قسم کې ملګري او یو ځای سوه چې د هغو د جملې څخه یو هم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و. البته دغه کیسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بعثت د مخه وه. بیا نو دغه نفر ټول سره یو ځای سوه، تورې او اسلحې یې واخیستې، د عاص بن وائل کور ته ورغلم. نو عاص بن وائل ته یې وویل موږ قسم کړی دی چې د هر مظلوم سره به مرسته او کومک کوو، نو د دغه سړي حق ورکړه، که یې نه ورکوې موږ دې وژنو. دا هم میړانه همت او غیرت و. غواړي چې د مکې مکرمې د سردارانو او د دوی له قوم څخه یو نفر د ظلم د لرې کولو دپاره ووژني. عاص چې دا د دوی عزم او اجتماع ولیده، د دوی اتحاد او اتفاق یې ولیدي، د دوی خبره یې قبوله کړه او د هغه یمني حق یې ورکړي. دغه حلف یا قسم په جاهلیت او اسلام کې دوام پیدا کړي او باقی پاتې سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیث کې فرمایي یعنی د جاهلیت په عصر او زمانه کې یو حلف او اتفاق، یو عهد او وعدې ته وبلل سوم چې هغه داسې حلف دی که چیرې هغه ته په اسلام کې بلل سوی هم به مې دغه بلنه او دعوت قبول کړی وای. نو دغه حلف الفضول یوازې دا نه دی چې هغه وخت په اسلام کې باقی پاتې سو، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته هم پاتې و. په وروسته کې بیا د یزید بن معاویه د خلافت په وخت کې د مدینې منورې والي چې ولید نومېده د سیدنا حسین بن علي رضی الله عنه په یوه حق کې ظلم وکړي او د حسین رضی الله عنه حق یې نه ورکوه. نو حسین رضی الله عنه ورته وویل که ته زما حق را نه کړې زه به حلف الفضول ته ورنارې کړم. عبدالله بن زبیر هم په دغه وخت کې حاضر و. نو عبدالله رضی الله عنه وایي که حسین حلف الفضل ته نارې کړی وای قسم په الله ما به خپله تور راویستلی وای او تر هغو به مې پوښت ته نه وای اچولی چې یا مې د حق ور اخیستی وای یا
زه وژل سوی وی خو هغه د مدینې منورې والي د حضرت حسین رضی الله عنه حق د حلف فضول د بیرې څخه ورکړي. دغه ډول عهد او قسم اتحاد او اتفاق ډېر ښه کار دی. په داسې اتحاد کې لوی او مهم مقصدونه شته. که نن ورځ اسلامي حکومتونه دغسې اتحادیو او اتفاقو ته ور سي چې په هغه کې د ضعیف او مظلوم دفاع کیږي، دا جایز او ښه کار دی، حتی که مظلوم د مسلمانانو څخه هم نه وي، ځکه د اسلام د اهدافو څخه یو هم د ظلم استکول او نیستي کول دي. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې باقي پاتې سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حلف کې په دغه قسم کې اشتراک کړی دی. پس له څه وخته یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ته تغییر ورکړی. هغه دا چې خدیجه بنت خولید رضی الله عنها چې د عبدالعزا بن قصي بن کلاب بن د اولادې څخه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په قصي بن کلاب کې یو ځای کیږي، یعنی دا هم د شریفه نسب څخه وه. دا خدیجه ډېر غني او مالداره ښځه وه. د دې د غنا په باره کې داسې ویل کیږي چې د دې تجارت د ټولو قریشو د تجارت سره برابر او مساوي و، یعنی یو طرف ته د ټولو قریشو تجارت او بل طرف ته یوازې د دې تجارت سره مساوي او برابر و. څرنګه چې دا ښځه په خپل تجارت نه سوی کولی، نو به یې څه کول؟ خپل مالونه به یې قسم قسم او مختلفو خلکو ته ورکول، چاته به شراکت، چاته به مزدوري، حتی یوه نفر ته هم خپل ټول مال او دارایی په لاس نه ورکول، ځکه دا ممکنه وه چې هغه څوک خیانت ورسره وکړي او ټول مالونه ځینې غصب کړي. نو یې مختلفو خلکو ته څه مالونه ورکول. بل دا چې دا ښځه وه د بازار د قیمتو معلومات هم نه ورته کېدي. امکان یې درلودی چې خلکو حقیقت ورته ونه وایي، مالونه او پیسې ځینې وخوري، نو د غلا او خیانت د مخنیوي دپاره په امین او صادقو خلکو پسې ګرځېدل. کله چې د محمد صلی الله علیه وسلم د صدق او امانت تعریف او توصیف د هر چا څخه واورېدي او په عین حال کې د دې قریب هم و، نو یې د محمد صلی الله علیه وسلم څخه وغوښتل چې د دې د تجارت څخه څه مالونه شام ته یوسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موافق سو. قافله جوړه سوه او مالونه یې بار کړل. میسره چې د خدیجې مریی و، هغه هم په دغه سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری کړي چې په لار کې د محمد صلی الله علیه وسلم خدمت کوي. اوس نو محمد صلی الله علیه وسلم د میسره په ملګرتیا شام ته رهي سو. په لار کې میسره د محمد صلی الله علیه وسلم څخه عجیب او د عادتا خلاف مخالف کارونه ولیدل. اول او تر هر څه د مخه ادب او ښه اخلاق. میسره اصلا مریی دی او د خلکو دا عادت و چې د مریانو سره به یې سخته او امرانه ګزاره کول. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته د یو ملګري په سترګه ګوري، د ادب او مهرباني ژوند ورسره کوي. نو میسره ډېر په تعجب کې پاتې سو چې دا څنګه اخلاق دي. تر دې وروسته نور شیان هم ولیدل. هغه دا چې دوی پر لار رهي وي، پر دوی لمر نه وي بلکې پر سر یې وریځ وي. دوی د شام په لار کې بیا هغې سمیې ته نږدې واړول، کوم چې د مخه هغه بحیرا راهب پکښې و. خو دا وار بحیرا وپاڅه و او بل راهب د بحیرا پر ځای درېدلی و. کله چې دغه بل راهب دغه کوچنۍ قافله ولیدل چې فقط 2 نفره ورسره دي، په تعجب کې سو. خیر قافلې واړول. محمد صلی الله علیه وسلم لاړې. هلته ګوشه د قافلې څخه لرې یوه ونه وه، تر هغې ونې لاندې کښېنسئ. راهب ورته ګوري چې د ونې شاخونه راکږېږي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سایه جوړوي. راهب میسره ته ورغلی او د هغه څخه پوښتنې کوي چې دغه نفر څوک دی. میسره وویل دا محمد بن عبدالله دی. راهب د محمد صلی الله علیه وسلم د نسب پوښتنه وکړه او نورې پوښتنې وکړې. میسره ځوابونه ورته وایي. اخر میسره ورته وایي سړی ستا مقصد څه دی؟ راهب هغه ونې ته اشاره وکړه کومه چې د محمد صلی الله علیه وسلم تر لاندې ناست او وویل دغه اوس تر دغه ونه یا درختې لاندې بل څوک نه دی ناست بې له نبي، یعنی دغه نفر چې تر دغه ونه لاندې ناست دی نبي دی. ټولې علامې د نبوت دي. میسره نور هم په تعجب کې سو چې نبي او نبوت څه معنا. خیر دوی شام ته ورسېدل او میسره هلته نور هم د صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په باره کې عجیب شان ولیدل. د خلکو سره ادب او احترام، په بیع او اشراک کې رښتیا ویل او امانت، رحم پر غریبانو، د خلکو سره خوشطبي، غریبانو ته د صلی الله علیه وسلم ورکړه او عطا او خلکو هم د معاملې یا رانیولو او خرڅلاو دپاره د صلی الله علیه وسلم ته رجوع کول. د قریشو د تجارو دا عادت و، کله چې به یې خپل مالونه خرڅ کړل نو به رارهي سوه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ونه کړل. هغه خپل ورسره مالونه چې شام کې خرڅ کړل، د هغو مالو په قیمت یې د هغه ځای څخه نور مالونه رانیول او مکې مکرمې ته یې راوړل. یعنی د مکې مکرمې مالونه یې په شام کې په ګټه خرڅ کړل او د شام مالونه یې راوړل په مکه مکرمه کې په ګټه خرڅ کړل، چې په دې حساب 2 واره ګټه وکړه. په نتیجه کې ښه او مناسبه ګټه خدیجې رضی الله عنها ته راوړل چې بل چا دومره ګټه نه ورته راوړې. په تیر بیان کې موږ ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غریبۍ په حالت کې څنګه ژوند کاوه او چې کله بیا غني او تاجر سو څنګه اخلاق او معامله وه. د مشرانو او سردارانو سره هم ژوند وکړي. په جنګ کې هم پوه سو ځکه د صلی الله علیه وسلم په خپل اشتراک پکښې وکړي. اوس مو بیا ولیدل چې په تجارت کې څنګه معامله وه. ټول هغه شیان چې د خلکو په ژوند پورې تعلق لري د هغو ټولو دوره او تجربه پر تېره سوه. کله چې خدیجې رضی الله عنها دغه
د ده ګټه او پوهې صداقت او امانت ولید ډېر خوشحاله سوه. بیا نو خدیجې د میسره څخه د محمد صلی الله علیه وسلم د اخلاق او معاملې پوښتنه وکړه. میسره هم د اوریځې څخه رانیولې بیا د راهب خبرې او د ده صلی الله علیه وسلم اخلاق، رحم، شفقت، عقل او په کاروبار پوهېدل ټول یو ورته بیان کړل. خدیجه رضی الله عنها هم د ده صلی الله علیه وسلم د اخلاق او صداقت د کار او مدانت څخه ډېره راضي وه. په دغه وخت کې د محمد صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله و او د خدیجې عمر 40 کاله او کونډه هم وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده یا زواج د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، خدیجه رضی الله عنها تر دغه وخته 2 واره واده کړی و او 2 واره خاوند وفات سوی و. څرنګه چې اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او ادب، امانت او صداقت ډېر خوښ سو، نو اراده وکړه چې د صلی الله علیه وسلم سره واده وکړي. تر دغه وخته چې به هر چا مرکه ورته وکړه، یعنی د دې سره به د واده کولو غوښتنه وکړه، هغه ته به د یا ځواب ورکاوه. حتی د مکې مکرمې او د قریشو سردارانو مرکې ورته کولې او دې به منفي ځواب ورکاوه، ځکه دې رضی الله عنها د مخه 2 واره واده کړی و او اوس نور د واده کولو تقاضا او اراده نه درلوده. خو خلکو بیا مرکې په دې سبب ورته کولې چې یو خو خدیجه رضی الله عنها غني او مالداره وه، بل د عقل او جمال خاونده وه، پر دې سربیره د شریف نسب څخه وه. ټول هغه اوصاف چې د هغه په سبب ښځه غوښتل کېږي په دې کې موجود وو او سره یو ځای سوي وو، نو ځکه خلکو ډېر میل ورته کاوه، مګر دې به همیشه انکار کاوه. خو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښه اخلاق او عالی صفات ولیدل، نو د ده صلی الله علیه وسلم سره د واده کولو اراده وکړه. هلته د دې په ملګرو کې یوه ښځه وه چې نوم یې نفیسه وه. دغه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولېږل چې د صلی الله علیه وسلم سره د واده کولو په باره کې خبرې وکړي. نفیسه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او ورته وویل یا محمد ته ولې واده نه کوې؟ محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل مال نه لرم، غریب یم. نفیسې ورته وویل آیا د یوې داسې ښځې سره د واده کولو اراده لرې چې مال، جمال او نسب ولري او د دغه ټولو طرفو څخه پوره وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل دا به څوک وي؟ نفیسې وویل خدیجه بنت خویلد. محمد صلی الله علیه وسلم وویل زما او د خدیجې سره څه؟ خدیجه د مکې وه، د اشراف او سردارانو ته منفي او د نه قبلولو ځواب ورکوي، نو په ما به څنګه راضي سي؟ نفیسې وویل هغه پر ما، هغه به زه راضي کړم، ستا قبوله ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هو. نو د دغه زواج یا واده لارې چارې نفیسې سره مرتبې او برابرې کړې او د نکاح تړلو دپاره ورځ وټاکل سوه. په هغه معینه ورځ محمد صلی الله علیه وسلم د خپلو اکاګانو سره د خدیجې کور ته ورغلی. د خدیجې د نکاح طلب یې د دې د پلار څخه چې د خویلد نومېدی وکړي او څوک وایي د دې د اکا څخه یې وکړي. دغه 2 روایتونه دي. مقصد دا چې نکاح وتړل سوه او د نکاح خطبه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب وویل او د نکاح تړل ټول بني هاشم زر قبیلې مشران او رسان حاضر سوي وو. د خدیجې مهر 10 دایر و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله او د اکاګانو په مرسته برابر کړي او د خدیجې سره واده وکړي. نو دا هغه ډېر مشرف او مبارک زواج یا واده و. دغه واده د شام څخه تر بیرته راتګ 2 میاشتې وروسته ترتیب سو. بیا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خدیجې ګډ ژوند 25 کاله دوام وکړي او په دغه 25 کالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل واده نه دی کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه 25 کاله ژوند کې چې د ځوانۍ وخت او موسم یې هم و، په یو واده سره قناعت کول پر هغو کسانو رد دی چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د کثرت زواج یا د ډېرو ودو تهمت وایي، چې اصلا دغه خبره د اسلام د دشمنانو څخه راپورته کیږي. دلته د څه تفسیري ضرورت وینم، هغه دا چې هغه اول شی چې انسان یې د دغه زواج یا واده څخه تر هر څه د مخه فهم او ادراک کولی سي، هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسدي خوند او نفساني خواهشاتو د پوره کولو په فکر او اهتمام کې نه و. ځکه که دی صلی الله علیه وسلم لکه د هغه وخت یا اوسنۍ زمانې د نورو ځوانانو پر قسم د جسد د خواهشاتو د پوره کولو په فکر کې وایي، نو به یې د داسې چا سره واده کولی چې هغه څوک تر د صلی الله علیه وسلم په عمر لږ وای یا لږ تر لږه د ده سره عمر برابر وي. او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجې سره د واده کولو میل ښکاره، هغه څخه په ښکاره او واضح ډول معلومیږي چې دغه میل او رغبت د دې صلی الله علیه وسلم د شرف په سبب و، ځکه دا په خپل قوم او خاندان کې په ښو اخلاقو سره تر داسې اندازې مشهوره وه چې د جاهلیت په زمانه کې العفیفة الطاهره په نامه سره یادېدل. او دغه واده د خدیجې تر وفاته پورې دوام درلودی چې د وفات په وخت کې د خدیجې عمر 65 کلو ته ورسېدی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 50 کلو ته قریب و. په دغه ټوله موده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلې ښځې یا بلې پیغلې سره د واده کولو په فکر کې نه سو. حال دا چې د انسان د عمر د 20 کلنۍ او 50 کلنۍ په منځ کې هغه وخت چې په دغه موده کې د ښځو د ډېرولو و طرف ته میل او رغبت زیات وي او د شهواني قوت د زیاتوالي په سبب د زواج تعدد ته میل وي. مګر رسول الله صلی الله
الله علیه وسلم د عمر دغه ټوله موده بې له دې څخه تېره کړه چې د بلې ښځې یا واده په باره کې دې فقط فکر هم وکړي. د خدیجې رضی الله عنها سره نه بله ښځه او نه مینځه یو ځای کړل. حال دا که رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتلی هم به یې بله زوجه پیدا کړې وی هم ډېرې مینځانې، او دا کار په هغه وخت کې نه د عادت او نه د رواج څخه مخالف کار و، بلکې ډېرو خلکو همداسې کول، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د خدیجې رضی الله عنها سره په واده غاړه ویستل. حال دا چې هغه کونډه وه او هم تر رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا د ده د عمر په اندازه تر ده مشره وه. دا هغه حقیقت دی چې د دغه حقیقت په بیانولو سره د هغو کسانو خولو ته لګام او کیزه ور اچول کیږي چې د دوی زړونه د اسلام سره د حسد په اور کې سوځي. ځینې مبشرین او مستشرکین او د دوی جاهل متابعین داسې ګمان کوي چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زواج د تعدد په سبب داسې موضوع پیدا کړې ده چې په هغه سره د اسلام ته ضرر ورسوي، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت کې یوه خدشه پیدا کړي. دوی دا ګمان کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوجاتو د ډیروالي په بیانولو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو په نظر یو شهواني انسان ښکاره کړي چې په جسدي لذاتو کې غرق و. خو دا معلومه خبره ده چې مبشرین او اکثره مستشرکین د اسلام سره سخته دشمنان دي. دا ځکه چې د دغه دین دشمني د دوی کسب دی او په دغه دشمني سره ځان ته سرمایه پیدا کړي. مګر هغه جاهل خلک چې بیا د دوی تر شا رهي دي هغه فقط تقلیدي د اسلام دشمني کوي، خپل فکرونه او عقلونه د بحث او فهم دپاره نه خلاصوي. کنه یو شهواني انسان په داسې محیط کې لکه د هغه وخت د عربو او بیا د جاهلیت په زمانه کې 25 کاله پاک او عفیف نه ګرځي، خامخا د فساد یو موجور کشوي. شهواني انسان دا نه قبلوي چې د کونډ سره دی واده وکړي، یوازې کونډه نه بلکې عمر دی هم د هغه د عمر 2 چنده وي، او بیا دې هم د هغې زوجې سره تر هغه وخت ژوند کوي چې حتی عمر د ځوانۍ تر دورې تیر سو او د شیخت درجې ته ور داخل سو. مګر دا چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دغه وروسته د حضرت عایشې او نورو زوجاتو سره واده کړی دي. هغه ودونه هر یو ځان ته قصه او ځان ته حکمت لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر عظمت د مسلمان ایمان ورزیاتوي او په دې سره اقرار کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان لوړ او اخلاق کامل وو. که رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرو ودو سره علاقه درلودلی نو به په دغه ځواني کې یو بل واده هم کړی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خدیجې بله ښځه ونه کړه. په نکاح کې څه هم دا کونډه وه او تر ده صلی الله علیه وسلم 15 کاله مشره. بیا د دې د وفات په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 50 کاله و. نو معلومه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ودو سره علاقه نه وه. خو دا چې بیا وروسته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور ودونه کړي دي د هغو دپاره لوړ اخلاقي او اسلامي سببونه شته، یا دا چې د خپلو اصحاب کرام څخه د یوه شخص د درجې اظهار کوه، لکه د حضرت عایشې سره د واده د حضرت ابوبکر صدیق لور وه، یا د حضرت حفصې سره واده د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور وه. په دې ودو کې د دوی مقام او درجه معلومېدل او لوړېدل. یا د ام سلمه سره واده چې په دې واده کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات شوي ملګري او صاحب حتی رضعي ورور د زوجې مراعات و. که څه هم په دې وخت کې ام سلمه سپین سرې او په عمر زیاته وه، نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم د ودو یا شو سره علاقه درلودلی خو یوه ځوانه ښځه به یې نکاح کړی وی. یا خبره د علاقې نه بلکې د ابو سلمه سره د وفا په سبب د ام سلمه د رضایت او د هغې د سرپرستۍ په سبب د هغې سره واده وکړئ. یا دا چې د ده صلی الله علیه وسلم واده به د یوې پوره قبیلې د راجلبولو او جذبولو دپاره و چې مثال یې د حضرت حفصه بنت حی بن اخطب سره واده دی. او په دغه دوستي سره د ټولو یهودو هغه عداوت او دشمني چې د مسلمانانو سره درلودل تر ډېر اندازې لږ او کمه کړل. مقصد دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر واده دپاره خاص سببونه موجود دي چې په راتلونکي به تر یوې اندازې واورو. نو د محمد صلی الله علیه وسلم په ودو کې نور لوی او عمده مقصدونه پراته وو، نه په ښځو سره مشغوله کېدل. که چیرې د دغو ودو څخه مقصد په ښځو سره اشتغال وای، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه وخت ودونه کولی چې دی صلی الله علیه وسلم ځوان و. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خدیجې د دې تر وفاته بله ښځه ونه غوښتل، او الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم ته د حضرت خدیجې څخه اولادونه ورکړل چې د هغې جملې څخه یو قسم دی. قسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اولاد دی. ویل کېږي چې قسم د 2 یا 4 کلو چې وفات سو، خو صحیح روایت دا دی چې قسم لوی سو حتی داسې اندازې ته ورسېدی چې پر آس پرېږدی سوی، یعنې د 7 کالو په شاوخوا کې و چې وفات سو. همدارنګه د خدیجې څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل زوی عبدالله و چې دغه عبدالله یو لقب طاهر و او بل لقب طیب و. ځینې خلک په دې کې خطاوزي او وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زامن قاسم عبدالله طاهر او طیب دي، خو په حقیقت کې طاهر او طیب دواړه د دغه عبدالله لقبونه دي، او عبدالله هم په کوچنوالي وفات سو. قسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بعثت ته مخه وفات سوی دی، او عبدالله په کوچنوالي پس له بعثته وفات سوی دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم زوی چې ابراهیم نومېدی د حضرت ماریا القبطي څخه دی چې د هغه ولادت بیا وروسته په مدینه منوره کې و.
کله چې مقوقس د مصر باچا و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه ماریا په هدیه کې راولېږل او رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح ورسره وکړه الله جل جلاله د هغې څخه زوی ورکړي چې نوم یې ابراهیم و او ابراهیم هم د رضاعیت یعنی د تېرودلو په وخت کې وفات شوی دی د عمر 2 کاله نه و رسوي چې وفات شو په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابراهیم لره په جنت کې د ایسته او دته هلته تی ورکوي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زامن و چې دوی د حضرت خدیجې څخه چې قاسم او عبدالله دی او یو زوی د ماریا القبطي څخه چې ابراهیم دی مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوڼې زینب رقیه ام کلثوم او فاطمه رضی الله عنهم دي چې ټول لوی سوي دي او د اسلام وخت یې نیولی دی او ټولو هم ایمان راوړی دی او په اسلام مشربه سوي دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول لوڼې د حضرت خدیجې رضی الله عنها څخه دي اوس نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت او ژوند تر واده کولو وروسته تر بعثته پورې چې 15 کاله دي په عادي ډول سره تېره دي ځکه کله چې د صلی الله علیه وسلم واده وکړي عمر یې 25 کاله او پر 40 کال وحی ورته نازل شوی په دغو 15 کالو کې که څه عادي واقعې پیښې سوي دي چې د هغو واقعو د جملې څخه یوه واقعه د کعبې شریفې د بنا او تعمیر نویوالي او بیا جوړول دي د کعبې شریفې بیا جوړېدل خبرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو د کعبې شریفې په تعمیر کې چاکونه او درزونه پیدا سوه چې تاریخ وایي دغه درزونه د سیل او سیلاب په واسطه وو اصلا مکې مکرمې ډېر زیات او شدید سیلابونه درلودل ځکه غرني او شلي لرونکې مځکه وه او دغه سیلابونه به خاصتا د کعبې شریف سره جمع کېدل نو د یوه شدید سیلاب په سبب د کعبې شریف بنا او تعمیر که څه هم ونه نه دی مګر ضعیفه سو او وشورېدی او د دې ډېر امکان و چې ودې نه نشي ځکه دیوالونه ډبرې د خپل ځای څخه شورېدلې وې دا یو روایت دی او بل روایت وایي چې یوې ښځې کعبې شریف ته خوشبويي دودول او غوښتل چې د کعبې شریف پوښونه خوشبويي کړي خو په دغه وخت کې د کعبې شریف پوښ اور واخیست او ټول پوښونه وسوځل سوه او دغه اور په سبب د کعبې شریف بنا وشورېدل او د نړېدلو امکان و د کعبې شریف د دیوالونو د ضعیفه کېدلو په باره کې دغه 2 روایته دي خو په هر حال دا واضحه وه چې ممکن کعبه شریف ونړېږي او بې له دې څخه چې د کعبې شریف بنا نوې جوړه کړل سي بله چاره نه وه نو د قریشو مشران او سرداران په دارالندوه کې سره راټول سوه او پر دې اتفاق وکړي چې کعبه شریفه باید نوې او له سره څخه جوړه سي اوس په دې فکر کې سوه چې څنګه به بیرته جوړه کړي ځکه د جوړېدلو دپاره ډبرې پکار دي او د چت دپاره لوی لوی لرګي پکار دي او بل د دوی د ډبرو په بنا هم نه جوړېږي ځکه د دوی ټولې بناوې د خوټ څخه جوړ سوي دي او په هغه ښه پوهېدل خو د ډیرو بناو یې نه زده ځکه د کعبې شریفې هغه اوله او د مخینی بنا ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه او هغه د شام او په شام کې د ډبرو په بنا معروف او مشهوره وه خو اهل مکه د ډبرو په کار نه پوهېږي او بل د چت لپاره ډیرو اوږدو لرګیو یا تیرانو ته هم ضرورت لري او هغه هم د دوی سره نسته اوس نو قریش په فکر او حیرت کې دي چې څه وکړي سبحان الله الهي کارونه دي په دغه ورځ کې خبر راغی چې د جدې په سمندر کې یوه کښتۍ د ډبرو سره جنګېدلې او ماته سوې دی د دغه کښتۍ لوی او اوږده لرګي د سمندر څپو ساحل یا د دراب غاړې ته راغورځولي دي او خلکو هغه لرګي د خرڅلاو دپاره مکې مکرمې ته راوړي دي قریشو وویل دا یې اوله اسانې اوږده لرګي پخپله راورسېدل او څو ورځې وروسته د مکې مکرمې په بازار کې یو مری خرڅېدی چې نوم یې عامر القدسي او د ډبرو بنا و او تعمیر یې زده و دا یې بله اسانتیا اوس بنا او معلم هم پیدا سو چې د ډبرو بنا راوشي چې کعبه شریفه باید څنګه جوړ کړو نو قریشو د مال په ټولولو شروع وکړه چې د کعبې شریف د بنا او جوړېدلو دپاره پیسې ټولې کړي مګر دلته د پیسو د ټولولو دپاره پر خپلو ځانو شرطونه کښېښودل ویل دا د الله جل جلاله کور دی دا نه شی چې موږ یې بې له پاک او حلال مال څخه په بل شي جوړ کړو نو یې پاک مال معلوم کړئ چې پاک مال څه شي دی اول یې د زنا مال ځینې ویستي ویل یې د زنا مال باید نسی پکې داخل ځکه هغه وخت هم ځینو کسانو په زنا سره تجارت کوه یعنی منځانې درلودې او په هغو به یې پیسې برابرولې نو قریش ویل هر هغه څوک چې مال یې دغه قسمه څخه وي زموږ سره د دغه بنا په کار کې حصه نه اخلي او بل باید د ظلم مال نسی پکې داخل د تجارو څخه چې هر څوک په ظلم سره مشهور دی هغه به زموږ سره په دې کار کې حصه نه اخلي او بل د ربا مال به څوک نه راوړي ربا وسود ته ویل کېږي که څه هم په دوی کې ربا معمولي او رواجي کار و او ډېر معاملې په ربا سره کولې خو پوهېدل چې دا یو خبیث کار دی تر مخ در دې چې اسلام سود او ربا حرام کړي دوی ته معلومه و چې دا ښه کار نه دی مګر کاوه او بیا یې د مال په ټولولو شروع وکړه په دغه وخت کې د کعبې شریفې د نړولو اراده هم وکړه خو ټول قریش بیریږي چې د کعبې شریف په نړولو څنګه شروع وکړي ځکه دوی ټولو د ابرهه کیسه په خپلو سترګو لیدلې وه
هغه صرف د نړولو اراده کړې وه. رب څه ورسره وکړه؟ اوس دوی په خپله دا کار کوي، ډېر بیریږي او د کعبې شریف په نړولو جرأت او اقدام نسي کولی. هر یو هغه بل ته وایي چې ته یې ونړوه، خو ټولو د دې کار څخه انکار کوه. دوی غواړي چې ویې نړوي مګر بیریږي. په اخر کې ولید بن مغیره چې د خالد بن ولید پلار دی هغه ویل زه یې نړوم. نو یې کلنګ راواخیست او د هغه دیوال په نړولو یې شروع وکړه چې کوم د رکن یماني او حجر اسود په منځ کې دی. په کلنګ یې وهي او ډبرې رالویږي. هغه دیوال چې څه یې ونړوه نو یې پر دا نورو قریشو غږ وکړي چې اوس نو مرسته سره وکړي. هغه نور وایي یا تر سبا پورې درته ګورو چې په تا څه کېږي، که در سبا پورې څه نه در وسوه نو بیا مرسته او کومک ترسره کوو، او که په تا یو څه وسوه موږ به دغه نړېدلې ډبرې بیرته پر خپلو ځایو کښېږدو. پوره ورځ دغه نورو قریشو کار نه ورسره وکړي او د حال انتظار کوي. خیر شپه تېره سوه او سبا سهار بیا ولید د خپلو اولادونو سره راغلی، کلنګان ورسره دي، کار یې شروع کړي او نور قریش یې هم په مرسته کولو شروع وکړه. خو په عین حال کې دعاوې هم کوي او وایي الهي زموږ اراده د خیر ده، موږ یې د دې دپاره نړوو چې بیرته یې جوړه کړو، د شر اراده نه لرو. دغه ټولې خبرې د بیرې څخه کوي. سو بالاخره کعبه شریفه ونړول، مګر د کعبې شریفې د هغه وخت بنا او تعمیر داسې نه و لکه دغه اوسنۍ بنا. د دغه څخه یې فرق درلودی، هغه دا چې دغه حجر اسماعیل دغه ګول او ګردی ځای چې د کعبې شریفې بغل ته دیوال پر راګرځېدلی دی، حتیم هم ورته ویل کېږي، دا هم په کعبه شریف کې داخل و. ټول یوه خونه وه او بلې کعبې شریفې دوې دروازې درلودې چې وایي دغه اوسنۍ دروازه او بله دروازه د دغې دروازې پر برابر په هغه بل مقابل طرف کې درلودل او دواړې دروازې کښته پر ځمکه وې او خلاصې به وې. خلک به له یوه طرفه ورننوتل او له بل طرف څخه به وتل. لکه څرنګه چې بخاري شریف کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې تر فتح کولو وروسته حضرت عایشې رضی الله عنها ته فرمایي یا عایشه که چیرې ستا قوم یعنې قریش د کفر وخت ته نږدې نه وی ما به کعبه نړولې وی او د ابراهیم علیه السلام پر اساس به مې جوړه کړې وی او دغه حجر به مې پکښې داخل کړی وی او دوې دروازې به مې ورکړې وی چې د یوې څخه خلک ورننوځي پر هغه بله وځي. دا په صحیح البخاري کې د کعبې شریف د پخوانۍ بنا کومه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه صفت او بیان دی. و چې قریش د کعبې شریف په بنا شروع وکړه، هغه مال چې دوی راټول کړی و د کعبې شریف د پر جوړولو دپاره لږ و. قریش ویل دومره به جوړه کړو چې په دغه راټولو سوو پیسو جوړېدای سي، ځکه اوس د دوی دپاره دوې لارې وې چې د هغو څخه به یوه اختیاروي. هغه دا چې یا به نور پیسې ټولوي پر حلالو او حرامو به یې نه کېږي، یا به کعبه شریفه د پیسو د نشتوالي په سبب کمه او ناقصه جوړوي. قریشو دغه دوهمه لاره خوښه کړه، که څه هم دوی کولی سوی چې نور پیسې ټولې کړي، مګر هغه پیسې به د ظلم، ربا یا داسې نور حرام مال څخه نه وي. نو دا ښه او بهتره وبلل چې کعبه شریفه به دومره جوړه کړو څومره چې په حلال مال جوړیږي، خو نجس او حرام مال به نه پکړو. پس له دغې فیصلې د ډبرو په ایسته کولو شروع وکړم. دغه د دیوال ډبرې ایسته کوي، یو طرف ته ایږدي. کله چې د دیوال د نړېدلو څخه فارغه سوه غواړي چې اساس او تداوي یې هم وکیني او هغه تاداو څخه نوې جوړ کړي، نو یې تر دیواله لاندې حصه دننه په مځکې کې هم وکیندل. کله چې ځمکه ښکته سوه ویلیدل چې په مځکه کې زرغونې ډبرې دي او دغه ډبرې د اوښانو د بوکونو په اندازه دي. یوه ډبره د بلې څنګ ته وډل سوي پرتې دي. دوی ډېر په تعجب کې سوه، نو د دوی څخه یوه نفر اراده وکړه چې دغه ډبرې هم راوکاږي. کله چې کلنګ تر یوه ډبره لاندې کړ او ډبره یې لږ راپورته کړه، د ډبرې د کښته یا لاندې څخه یو شدید نور او روښنایي راښکاره سوه. دومره قوي رڼا وه چې قریب و دغه سړی د دغې رڼا په سبب ړوند سي. کلنګ یې د لاسه ولوېدی او ډبره بیرته پر خپل ځای ولوېده. قریشو چې دغه حالت ولید وویل په زرغونو ډبرو کار مه لرئ، پر دغو ډبرو دیوال پورته کړئ. نو شاوخوا ټول دیوال تر دغه زرغونو ډبرو پورې ایسته کړئ او دغه زرغونو ډبرو څخه نوې بنا شروع کړه. دیوال پورته سو تر څو چې حجر اسود حد او اندازې ته ورسېدی. د کعبې شریفې په نوې بنا کې د حجر اسود ایښودل. خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو، اوس د کعبې شریفې په بنا کې حجر اسود ایښول کیږي او بیا نور دیوال پورته کیږي. دلته د قریشو هر مشر غواړي چې حجر اسود دی پر دغه خپل ځای کېږدي او حجر اسود خو در معلوم دی چې هغه مشرفه او مبارکه ډبره ده چې د کعبې شریفې په بنا کې کار شوې ده، بلکې د ځمکې پر مخ هغه ډېره مشرفه ډبره ده. د هغې په باره کې زموږ عقیدت دا ده چې دا یوه ډبره ده چې نه ضرر رسوي او نه پیدا. لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلي دي، وایي کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغلی او غوښتل حجر اسود مچ کړي، نو یې په داسې لوړ آواز وویل، خلک یې باوري وویل والله زه پوهېږم چې ته ډبره یې نه پیدا رسولی سې نه تاوان، خو کما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وی لیدلی چې ته یې مچولې ما به نه وی مچ کړی. نو اوس هم موږ دغه ډبره مچوو، نه په دې سبب چې چاته نفع یا ضرر رسوي او نه په دغه ډبره کې د الوهیت او خدایي کوم شی سته، بلکې صرف د رسول الله صلی الله
الله علیه وسلم متابعت دی که هغه صلی الله علیه وسلم نه وای مچ کړی موږ به هم نه مچولی. زموږ دپاره د حجر اسود مچول سنت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې حجر اسود مچ کړی؟ ځکه دا د جنت د ډبرو څخه یوه ډبره ده. دا خو مخکې په تفصیل سره وویل چې حجر اسود د ابراهیم علیه السلام او د کعبې شریف دپاره له جنت ته راوړل سوې وه او دغه ډبره د ځمکې د ډبرو څخه نه ده. حجر اسود کیسه اوږده ده، موږ یې مخکې هم څه بیان درته کړی دی چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ولېږي چې دغه کونج دپاره یوه مناسبه ډبره پیدا کړي. هغه ولاړې او وګرځېدی خو د خپلې خوښې یا ضرورت ډبره یې پیدا نه کړه. بیرته چې راغلی پلار سره یې دغه ډبره پرته وه. ویې ویل دا ډبرې دي له کومه کړل؟ پلار یې وویل دا د الله جل جلاله له طرفه راته راغله. او په یوه روایت کې ویل کېږي چې حجر اسود په اول کې سپینه ډبره وه مګر په وروسته کې د انسانانو د ګناهونو په سبب توره شوه. د حجر اسود په تاریخ او قصه کې دا هم راغلی دي چې په مسلمانانو کې د قرامته په نامه سره یوه ډله پیدا شوه چې د اسلام څخه منحرف او اوښتې وه او دې ډلې د حجاز په منطقه قدرت او تسلط پیدا کړي. دا چې دوی د اسلام څخه ډېر منحرف وو نو دوی قصد وکړي چې یوه بله کعبه جوړه کړي او رښتیا یې هم په حجر کې یوه بله بنا او خونه جوړه کړه چې اوس دغه حجر د احصا په نامه سره یادېږي او څوک وایي بحرین دی. او د دې دپاره چې خلک د حج او زیارت دپاره دغه د دوی کعبې ته ورسي نو یې حجر اسود د کعبې شریف څخه وکړي او حجر ته یې نقل کړي. هغه خپلې کعبې په بنا کې کېږوه او دغه حجر اسود د قرامته په کعبه کې 80 کاله پاتې سو. په بل روایت کې وایي 20 کاله پاتې سو تر څو چې بیرته په واقعي مسلمانانو کې طاقت او قوت پیدا سو او حجر اسود یې بیرته د هغه ځای څخه را نقل کړي مګر د قرامته ډلې مات کړي او ټوټه یې کړي. که چا حجر اسود لیدلی وي په هغه کې یوه ټوټه اصلي حجر اسود دی او نور په خپله حجر اسود نه دی بلکې د عقیق د ډبرې اوړه دي چې د حجر اسود هغه کوچنۍ ټوټه یې راټوله کړې دي او دغه د عقیقو په اوړو کې د دې دپاره سره جمع کړې او یو ځای کړې ده چې سره یو ځای سي. خو واقعي حجر اسود فقط هغه یوه تور داغ دی چې په دغه ځای کې معلومیږي دغه کار چې حجر اسود یې مات کړی د قرآنته لعنت الله علیه د ډلې په واسطه وسو. راځو بیرته خپلې کیسې ته. کله چې قریش د کعبې شریفه په جوړولو د حجر اسود د ایښودلو ځای ته ورسېدل دلته نو د قریشو د مشرانو څخه هر یو غواړي چې دوی دغه ډبره په خپل ځای کښېږدي او دغه شرف یې په نصیب سي. ځکه د حجر اسود ایښودل داسې شرف او عزت دی چې په ټول ژوند کې یو وار دپاره دوی ته حاصلېږي. د حجانو سقایه یا رفاده داسې شرف دی چې هر کال مکرریږي او په هر کال کې سته مګر حجر اسود شرف په عمر کې د یو وار دپاره دی. نو خود د قریشو هر شاخ غواړي چې دغه د حجر اسود د ایښولو شرف د دوی په نصیب سي، نه غواړي چې هغه بل شاخ یې کښېږدي. د قریشو په شاخونو کې د حجر اسود پر ایښودلو مقابله او نزاع شروع شول. د عبدالدرداء اولاده چې د کعبې شریفې د حجابي یا پوښولو مسؤول و هغه ویل د کعبې شریف پوښول زموږ وظیفه ده نو حجر اسود هم په والله کبیله موږ بل څوک کښېږدي. د دغه قسم د تایید او تاکید دپاره د وینو څخه ډک لوښي راو او لاسونه یې په دغه وینو ولړل او بیا قسم وکړي چې حجر اسود به بې له موږ بل څوک نه کښېږدي مګر زموږ د وینو په تویولو سره یعنې زموږ په بې مرګه بل څوک نسي ښولی. بني مخزوم دا حال ولیدی هغوی هم د وینو ډک لوښي راوړل او لاسونه یې په ولړل او عینا دغه قسم یې یاد کړي. بني عدي بن کعب چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قوم دی هغه هم د وینو لوښي راوړه او عینا دغه قسم یې یاد کړي. مسله ډیره خطرناکه شوه. قریبه ده چې دا فتنه اور واخلي او په خپله قریش سره ووژني. د قریشو هر شاخ ځانونه د جنګ دپاره تیار او اماده کړي دي. ټول قسم کړی دی چې حجر اسود به بې له موږ بل څوک نه کښېږدي او نه یې ښودلی سي. دا د قریشو ژوند او حال و. هره مسله به په هغه کې شرف او عزت دی. دوی تیار او اماده دي چې د هغه شرف ته حاصلولو دپاره خپل ځانونه قتل او قرباني کړي. کله چې نور خلکو د پیسو دپاره د ښځو دپاره د دینارو او درهم دپاره جنګونه کول خو د قریشو جنګ پر شرف او عزت و. په دغه خطرناک حالت کې د دوی په منځ کې یو هوښیار سړی پیدا سو چې تر ټولو قریشو په عمر زیات و. ویل کېږي په دغه وخت کې د دې عمر 120 کاله و او د دغه سړي نوم ابو امیه بن مغیره و. ابو امیه وویل ای قومه خپل ځانونه په څه بربادوئ؟ که تاسې قریش په خپل منځ کې سره وجنګېږي نو د قریش څخه به څوک پاتې سي؟ تاسې د مکې سرداران یاست. که تاسې یو د بل سره ووژنئ مکه به څوک اداره کوي؟ آیا د مکې د ادارې دپاره د باندې څخه نور خلک راځي؟ کشکې زموږ وطنوال هم دغسې فکر وکړي. خلکو هم د ده سره خبره قبوله کړه او وعده یې وکړه چې د درېیم په فیصله به قناعت کوو. بیا ابو امیه څخه پوښتنه وکړه چې قاضي او فیصله کوونکي څوک وټاکو؟ ابو امیه وویل ستاسې فیصله به هغه څوک در کوي کوم چې د دغه د بني شیبه له دروازې څخه اول وال داخل سي. یعنې کوم سړی چې د دغه دروازې څخه اول حرم ته راغلی حکم او فیصله هغه ته پرېږدي چې هر څه هغه نفر وویل هغه به قبلوي.
ټول قریش په دې خبره راضي سوه او په انتظار دی چې څوک به له دغه دروازې څخه راځي. الهي حکمت ته ګوري. په دغه وخت کې خیر البشر، سرور کائنات، اشرف المخلوقات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني شیبه د دروازې څخه حرم ته ور داخل. ټولو نارې کړې صادق الامین صادق الامین، راضي یعنی دا څومره ښه کار وسو چې صادق الامین راغلی. هو موږ ټول د ده په حکم او فیصله خوښ او راضي یو. اوس نو یو لوی عقل پکار دی چې دغه فتنه پای ته ورسوي. عقل او حکمت، دانایی او هوښیاري پکار ده چې د خلکو له منځه خصومت او عداوت پورته کړي. په دغه مسله کې حکم کول آسان کار نه دی. د دغه قاضي هره خطا امکان لري چې د قریشو د جنگ او تباهي سبب وګرځي. دلته باید سړی له حکمت کار واخلي او تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی حکمت ته وګورئ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال وویل سو او د دې د نزاع سبب خو مخ کې ورته معلوم و، نه خپل مبارک پټو د اوږو څخه ایسته کړي او د کعبې شریف څخه لرې پر ځمکه اوار کړي. حجر اسود په خپل مبارک لاسونو په دغه پټو کې کښېښود. بیا د قریشو رئیسانو ته غږ وکړ، ویل اوس نو په ټول دغه پټو در پورته کړئ. په دې پورته کولو کې د قریشو د هر شاخ مشر حصه واخیستل او حجر اسود د کعبې شریف څخه لرې پروت و. هغه خپل ځای ته یې ورسوه. د قریشو د مشرانو څخه هر یوه دا فکر کاوه چې ما یو څه وکړه. بیا نو په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم حجر اسود د هغه پټو څخه راواخیستی او د کعبې شریف په بنا کې په خپل مبارک لاسو پر هغه ځای کښېښاوه. اوس نو هغه څوک چې حجر اسود یې پر دغه ځای کښېښاوه هغه سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و او د ده صلی الله علیه وسلم په حکمت سره د هغه اور لګېدلو پلته ایسته سوه. قریش په داسې ډول د قتل او قتال څخه وساتل سوه چې هر یو خوشحاله و. دا هغه مهمه واقعه وه چې د محمد صلی الله علیه وسلم په ژوند کې تر واده کولو وروسته او تر بعثت دمخه پیښه سوې ده چې په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 15 کاله و. نور نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په عادي ډول سره ژوند کاوه او کومه خاصه واقعه نه ده پیښه سوې. اوس به د کعبې شریف د بنا او جوړولو څخه تاریخ درته بیان سي. کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې په یقیني ډول سره فقط 4 واره جوړه سوې ده او تر دغه 4 واره په دمخه جوړېدلو کې د علماو کرامو شک او اختلاف سته. خو اول وار جوړېدل د ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام په مرسته او ملګرتیا جوړه کړه چې دغه جوړېدل د الله جل جلاله په امر پر ځای کول او دغه جوړېدل په قرآن کریم او صحیح احادیث سره ثابت دي چې الله جل جلاله فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم. ژباړه: اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت یاد کړه چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د کعبې شریفې تداونه او بنسټونه پورته کړل او دواړو به ویل ای زموږ ربه ته دغه کار زموږ څخه قبول کړه، بېشکه چې ته ښه اورېدونکی او ښه پوهېدونکی یې. یعنی الهي ته دغه کعبې شریف جوړول زموږ څخه قبول کړه او ته د ټولو دعاوې اورې او د ټولو په نیتونو پوهېږې. په دغه باره صحیح احادیث هم خورا ډېر دي چې په رانقلولو سره بحث اوږدېږي او د دغه اولنۍ بنا په باره کې تاریخ کتابونه او علما کرام وایي چې د ابراهیم علیه السلام د کعبې شریف د دیوالونو لوړوالی 9 ذراعه او اوږدوالی 10 ذراعه و او د کعبې شریفې بر یا عرض 22 ذراعه و او بېله چت و یعنی چت او بام یې نه درلودی. او د کعبې شریف دوهم وار جوړېدل دغه دی چې قریشو تر بعثت او اسلام د مخه جوړ کړه او دغه وار په جوړولو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اشتراک کړی دی او په دې وار کې د کعبې شریفې د دیوالونو لوړوالی 8 ذراعه کړی خو د اوږدوالي څخه 6 ذراعه او د ذراع څخه عیسه د مال د کمبودۍ په سبب پرېښودل چې دا هغه ځای دی چې حج یا حتیم ورته ویل کېږي او د کعبې شریف شمالي طرف ته دی او د کعبې شریف دروازه یې د ځمکې څخه لوړه کړه. دا هم د دې دپاره چې بې له اجازې څخه د قریشو څوک دننه ورنسي. په دغه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې تر فتح وروسته حضرت عایشې رضی الله عنها ته فرمایي یا عایشه که ستا قوم یعنې قریش د جاهلیت وخت نږدې نه وای ما به د کعبې شریف د نړولو امر کړی وی خو په نوي جوړولو کې به مې هغه حصه پکې داخله کړی وی کومه چې ځینې ایستل سوې ده او د ځمکې سره به مې برابره کړی وی یعنې د کعبې شریف دننه مځکه به مې دومره کښته کړی وی چې د ځمکې سره برابره وی. یوه دروازه به د شرق طرف ته ورکړی وی او بله غرب ته. نو په دغه جوړوالي کې هغه د ابراهیم علیه السلام پر اساس وی. او د کعبې شریف دریم ځل وار جوړېدل هغه دی چې کله کعبه شریف د یزید بن معاویه په زمانه کې د ده د لښکرو له طرفه وسوځل سوه چې د هغې واقعې خلاصت داسې ده چې د شپږ سنې په اخر کې د یزید لښکرو د حسین ابن نمیر السکوني په قومنداني عبدالله بن زبیر رضی الله عنه چې د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین و د یزید په امر په مکه مکرمه کې محاصره کړي او بیا کعبه شریف په منجق وویشتل. کعبه شریف د دغه ویشتلو په سبب ونړېده. عبدالله بن زبیر د حج
تر موسم انتظار وکړي څو چې له هر ځای خلک د حج کولو دپاره راغله او عبدالله بن زبیر رضی الله عنه مشوره ورسره وکړل وویل ای خلکو ما ته د کعبې شریف په باره کې مشوره راکړي ټوله ونړوم او بیرته یې له سره جوړ کړم که یې دغه نړېدلي ځای ور ترمیم کړم عبدالله بن عباس رضی الله عنه وویل زما نظر دا دی چې نړېدلي ځایونه یې په دغه خپلو ډبرو ور جوړ کړي او نور کعبه شریفه پر خپل حال پرېږدي ځکه دا کعبه ده چې خلک یې پر دې مسلمانان سوي دي او دا هغه ډبرې دي چې خلک پر هغو مسلمانان سوي دي یعنې هر څه پر خپل حال پاتې وي فقط نړېدلي ځایونه یې ور جوړ کړم عبدالله بن زبیر وویل که ستاسې څخه د هر چا کور نړېدلی وي او سوځېدلی وي تر هغو نه راضي کېدي چې کور یې بیرته له سره نه وی جوړ سوی نو د خپل رب د کور په باره کې څنګه فکر کوئ عبدالله بن زبیر رضی الله عنه وویل زه له خپل رب څخه 3 ورځې استخاره کوم بیا پر هغه کار اقدام کوم یا هغه کار کوم چې خیر پکې ووینم پس له 3 ورځو یې د کعبې شریف نړولو شروع وکړه تر څو تر مځکې یې ورسول او بیا شاوخوا پردې پر راوګرځولې او د کعبې شریف په نوې بنا یې شروع وکړه او 6 زره خالي مځکې د حجر په نامه دغسې پرېښودل سوی وه هغه یې هم پکښې داخله کړه او د کعبې شریف د دیوالونو په لوړولو یا جګولو کې تر پخوا 10 زره نور هم زیات کړل او 2 دروازې یې ورکړې چې پر 2 دروازو به خلک وننوتل او پر هغو به وتل خو دغه زیاتوب یا تغیرات یې د هغه حدیث شریف په جرأت سره وکړل کوم چې د حضرت عایشې رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړي او د مخه درته بیان شوه د کعبې شریفې څلورم وار بنا یا جوړول هغه دی چې د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه تر شهادت وروسته وسوه چې واقعا امام مسلم رحمه الله د عطا رضی الله عنه څخه روایتوي او وایي خو د خپرونې په وخت پای ته ورسېدی دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی د خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه در بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر یو تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته عکاز کی قول لا الہ الا اللہ اورما عکاز کی قول لا الہ الا اللہ اورما چراغی مصطفی باشراری بولہبس حسن زیبا